وزن زیاتوالی او مردانه کمزوري. وزن زیاتوالی یوازې د بدن ظاهري بدلون نه دی، بلکې دا د بدن دننه نظام هم اغیزمن کوي. کله چې وزن له حد نه زیات شي نو د انسان ورځنی ژوند سست شي، حرکت کم شي او بدن کې دروندوالی محسوس شي. دا حالت ورو ورو د ستړیا، ساه لنډۍ او د طاقت د کمیدو سبب ګرځي چې وروسته بیا د مردانه کمزورۍ شکل اختیار کړي. کله چې وزن زیات شي نو د وینې دوران سست شي. وینه د بدن ټولو غړو ته په صحیح مقدار نه رسیږي چې له وجې بدن ته پوره توان نه رسیږي. د بدن هارمونونه هم خپل توازن له لاسه ورکوي او همدا بې توازني د مردانه کمزورۍ یو مهم سبب ګرځي. زیات وزن لرونکي کسان اکثره دا شکایت کوي چې بدن کې پخوا شان طاقت نه پاتې کیږي او زر ستړي کیږي. یو بل مهم مسئله دا ده چې وزن زیاتوالی د شوګر، بلډ پریشر او کولېسټرول خطر هم زیاتوي. دا ټولې ناروغۍ په غیر مستقیم ډول د مردانه صحت اغېزمنوي. کله چې بدن له دننه کمزوري شي نو د طاقت کمیدل یو فطري عمل ګرځي. د وزن کمولو لپاره تر ټولو لومړی ګام د خوراک سمول دی. زیات غوړ لرونکي شیان، فاسټ فوډ، خوږ مشروبات کول، ډرنک او بې وخته خوراک باید کم شي. دا شیان بدن ته خالي کیلوري ورکوي خو طاقت نه ورکوي. د دې پر ځای تازه سبزیانې، میوې، دال، اناج او ساده کورنی خوراک بدن ته ګټه رسوي او وزن کمولو کې مرسته کوي. او بس څښل هم ډېر مهم دي. زیات خلک دا غلطي کوي چې اوبه کم څښي چې له وجې بدن فاضل مواد نشي ویستلی. که هره ورځ پوره اوبه وڅښل شي نو بدن صاف پاتې کیږي، هاضمه ښه کیږي او وزن کمولو عمل تیز شي. ورزش د وزن کمولو تر ټولو اسانه او قدرتي لار ده. ضروري نه ده چې سخته جم ته لاړ شئ یا درانه ورزشونه وکئ. که هره ورځ 30 منټه قدم وهل کول یا سپک ورزش وشي نو هم دا ډېر فایده لري. مسلسل حرکت د وینې دوران ښه کوي، بدن تازه ساتي او طاقت کې بهتري راولي. خوب هم د وزن او مردانه طاقت سره نیغ تعلق لري. که خوب پوره نه وي نو بدن ستړی پاتې کیږي او هارمونونه سم کار نه کوي. هره شپه 7 تر 8 غنټې آرام خوب د بدن لپاره ضروری دی، ځکه چې هم په خوب کې بدن ځان تازه کوي او وزن کنټرول ته تیاریږي. ذهني سکون هم د وزن او طاقت لپاره مهم دی. زیات فکر، ذهني فشار او تشویش د وزن زیاتېدو سبب ګرځي. کوشش وکړئ چې ذهن آرام وساتئ، مثبت سوچ خپل کړئ او بې ضرورته فکرونه کم کړئ. که انسان دا ټول عادتونه خپل کړي او بیا هم وزن کم نشي او مردانه کمزوري دوام ولري نو هربل او قدرتي علاج هم مرسته کولی شي. قدرتي علاج د بدن مزاج ته په نظر کې نیولو سره کار کوي او د بدن توازن بحالولو کې مدد کوي. د هر ډول طبي مشورو او هربل علاج لپاره تاسو کولی شئ د حکیم محمد امین راولپنډي سره رابطه وکړئ. هغه د وزن توازن او عمومي صحت په اړه تجربه لري او د قدرتي طریقو له لارې د بدن د بهترۍ هڅه کوي.